بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای د صبر کولو څومره ثواب دی؟ کله چې د یو چا اولاد وفات سي، د یو چا لور وفات سي یا زوی وفات سي، نو او صبر ور باندې وکي، کم ثوابونه الله جل جلاله ورکوي. دغه ورور وایي چې زما ماشومه لور وفات سوه، تر موټر لاندې سوه، او اوس یې مور ډېره بېتابه ده. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې صبر کول دا خو یو واضح او ښکاره ګټه ده. رب عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وای خامخا موږ په تاسو امتحان کوو. کله نقصان د مال در باندې راولو، کله نقصان د اولاد در باندې راولو، کله نقصان د میوو در باندې راولو، کله نقصان د سړو در باندې راولو، چې تاسو وازمویو چې تاسو الله ته صبر کوئ که نه کوئ. که چیرې چا صبر وکړي، رب عز وجل به د دې صبر په بدله کې 3 کاره ورسره وکړي. یو کار دا چې دغه شی یا دغه نعمت چې جن استکړی دی د دې بدله به په دنیا کې ورکړي. دوهم انعام به دا ورکړي چې د دغه صبر کولو په بدله کې به په قیامت کې انعام ورکړي. دریم دا چې د الله حکم ومني نو سزا نه ورکړي، ځکه که چیرې د الله حکم نه وای منلی، بې صبري یې کړی وای، الله سزا ورکول. او که چیرې صبر یو څوک ونه کړي، 3 تاوانه به وکړي. یو تاوان دا چې بې صبري یې وکړل، رب عز وجل ورته فرمایي چې دا خو زما مخلوق کو، ما پیدا کړی و، ما پناه کړي، ما تقدیر ورته ټاکلی و چې په دغه نیټه به نه یي. نو ته بیا چې کاره یې چې د دې دپاره هلې ځلې کوې چې ولې دا څوک وفات سو، ولې دا تاوان راورسېدی. یوه خبره ده چې بې صبري وکړې، رب عز وجل ناراضه سي. د دغه تاوان په بدله کې الله تبارک وتعالی تا ته بله بدله نه درکړي، وایي تا ولې بې صبري وکړل. دوهم تاوان دا چې په قیامت کې اجر نه درکړي. دریم تاوان دا چې سزا هم درکړي، راکشېږي چې تا د الله په کارو څه کار درلودی، ونیسه سزا وڅکه په دنیا کې هم په آخرت کې هم. نو د صبر لپاره د کولو لپاره ډېرې ګټې دي، خو په صبر نه کولو کې ډېر نقصانات دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.